سورة آل عمران دا مدنی سورت تے مخی سورہ بقرہ کی توحید بانی دلائل ذکر کر دلتا دا توحید متعلق اعتراضات داغی جوابو نبکی بل دا مخی سورت کے سلور مسائلو پا یو انداز توحید رسالت جہاد انفاق دلتا مقا سلور مسائل لی پا بل انداز باندے قرآن دے کنا طرز جدا جدا دے ناشنا دا اللہ رب العالمین کلام دے آلتے دا یہودیانو دا پارا زواجر و قبائحو دلتا با دا نسوارا و قبائحی و غیت زواجر سوک چی دا غوانی چی دا یهودو طول خباستون از او پی جنم پا غٹا ساتا سور بقرہ خواه جوارا سور بقرہ دا یهودیانو سخت بدیش ذکر اپریشنی والا کرده دے سوک چی دا غوانی چی دا نسوارا و خباستون دا عقیدی و دا اعمال و اغو پی جنی سورت الامران دی کلکیات قرآن کریم فرقم ذکر کئی کنا فرقی تا ذکر دا کم فرقه دا داو پی جانا داو پی دا دوی کم عقیدی دی و سنگ رد با پی که دا دوی کم عقیدی دی سنگ رد با که دا دی سنگ سوالات دی جواب با سنگ ورکے دا نسواراو کم سوالات دی با سنگ جواب کے دا چلتا تا قرآن خی زمانگا امت قرآن تا نکینی چی یو عیسائی پی او سوالو کی خلیو توازنی ہونے علیکو عیسائی روانی سوال کڑے دے پی ایچ ڈی ڈگری بے خستی ایم ایس سی با کئی ٹیوشن با کئی او پا زرگونو پا لکونو روپای با تعلیم ورکی یو سوال دا یو عیسائی او دا یو کافر او دا یو بیدین دا غی جواب بینش ورکوالی ایتے بے خلوازنی ہولی دا صحابو دشمن پی یو اعتراضو کی دا ختم نبوت دشمن قادیانے مرزائی پی اعتراضو کی دا حدیث و منکر پرویزے پی اعتراضو کی دے بے دا غی جواب نشی ورکوالی دا اس خبر ہوئی کھڑے والو او یا خود قرآن ایتی ہوئی لو کنا مونږ د قرآن ایت وای کنو کافر شوی ته په دې کې څه وې قادیانې به درته دومره ایتونه وایي چې سر به در باندې وګرځي او چې ته د هغه ایتونو په مطلب خو پوهیږې که نه قرآن ته کښېنه دا زده که نه دې وجې نه امام ابن تیمیه رحمت الله علیه فرمایي قرآن او حدیث الله د حق دپاره را نازل کړي په دې کې کلم د باطل دلیل نشته چې باطل والا ته کله دلیل نیولو په خپل باطل د یو آیت نه بل ځای ورته ما یو مق آیت کې راګیراوه په هغې کې د هغه جواب موجود دی د الله په فضل خو که تا کې علمي کم حدیث چې دی په همدقه حدیث کې د جواب ورته بل ځای له نه ځو همدې حدیث کې به خبرې کوو بس همغه حدیث کې چې راولي بس خبرې ختمه شي الحمدلله ځکه دا ظالم چې غلط استدلال کوي په غلط شکل یې پیش کوي د دې وجې نه سورت ال عمران کې قباحات دي د نصاراو د دې د شبهاتو جوابات دي دی صورت کې اثبات د توحید دی او جوابات د شبهو جوابونه دي دا د دې صورت اصل موضوع ده به دا صورت چې کوم دی په داسې وخت کې نازل دی چې په دغه وخت کې دوه غټ واقعات هغه راغلي دي نو هغه ذکر کوي یو وفد راغلی د نجران نه د نصارا وفد راغلی د عیسایانو هغوی سوالات راوړي نبي علیه السلام لره هغه د مناظرې دپاره شبهې کولې په باره د مریم کې په باره د عیسی علیه السلام کې دا هغه شبهو جوابونه الله رب العالمین نازل کړه هغوی ته نو کورنۍ د عمران سے پکې داخله د امرأة عمران او مریم او دغه رنګه زوجه د زکریا علیه السلام چې دا خاله و د مریم ترور و ماسی چې ورته وایي او دغه رنګه د زکریا علیه السلام حالات دا ټول ذکر کیږي د یحیی علیه السلام تذکره پکې ده د نصاراو تردید به کوي او د عیسی علیه السلام حالات به ذکر کوي او د هغې د مور حالات صورت انفال کې د بدر جنگ ذکر دی دی صورت کې د احد جنگ ذکر دی دی صورت کې دوه غټې خبرې دي یو د نجران وفد راغلی د غیر شبهات جوابات دي دا اوله عیسی د دې صورت په دغه کې لګیا ده نصاراو سره خبرې دي ځکه هغه عیسایانو راغه صحابو ډېر ناشنا جبې اچولې وې او ډېر داسې په ښایسته شکل کې راغه پادریان ورسره وو د هغې هغه مشران ورسره وو مدینې ته راغه وایي موږ کله هم داسې وفد نه دی لیدلی چې دومره په ډول او ښایست کې راغلی د نبي علیه السلام خواته په هغې کې چې کوم دی د دوی سید پکې و دغه رنګه په هغې کې د دوی اشراف پکې وو 14 کسان پکې داسې وو چې هغه پکې ډېر مشران وو د قوم او دغه رنګه 3 کسان پکې داسې وو چې هغه داسې مشران وو چې دوی به څه مشوره کوله او هغوی ته به رجوع کوله چې دا خبره څنګه د هغې څخه به رجوع کوله دا پکې هغه کسان
چې راغه د مازدیګر ټایم کې نو مشرق طرف ته مونځ وکړو نو ورخاته طرف ته ودرېده مونځ یې هغه طرف ته وکړو قبله یې بدله وه که نه دوی خو ځان خپله قبله جوړه کړې بیت الشرق او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره بیا سوالات او خبرې شروع کړلې یو پکې د دوی چې کوم دی سیدو او بل پکې صاحب المجتمع منتظم چې ورته وایي یا ناظم اعلی صاحب چې ورته وایي یو پکې هغه وایي د هغه ایهم نوم ایهم هم پکې راغلی و په دې وفد کې دا څه اویاو نه بره بره کسانو چې دا د نجران نه راغلی و دا کوم وفد چې د نجران نه راغلی و بعضې وایي شپېته کسانو دوی چې راغه د دوی سره دا خپل مشرانم دا رنګ د دوی سره یو کسو ابو حارثه بن علقمه دا د دوی اسقف او عالم او پادری په عربي کې ته اسقف وایي پادری چې ورته وایي لاټ پادری هغه مو سره دا ټول راغه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره سوالات د عیسی علیه السلام د مریم د هغې د مور په باره کې مریم علیه السلام باره کې شروع کړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته جوابونه ورکول د دې د ټولو شبهو جوابونه وشو نو دوه خبرې دي یا به دوی راځي ایمان به راوړي ځکه حجت پې قایم شي نبي علیه السلام دعوت د ایمان ورکړو دوی ایمان هم رانهوړ او ځان هم نه پړ کوو دا باید سړی دی ځان هم نه پړ کوي او تا سره خبر هم نه مني ته به ورته قرآن وې ته به ورته حدیث وې هم در سره نه مني او دا هم نه وایي چې زه دې پړ کړم زما خبره خطا وه نو په دې کې ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت د مباهلې ورکړو راځئ چې خیري وکړو شابه په موږ دواړو کې څوک په ناحقه دي راځئ چې د الله نه پې لعنت وغواړو خیري ورته وکړو دوی وتښتېدل خپلو کې مشوره وکړه دا کشران خو د ړنه لږ پاکي که نه هغوی د مشران ته چې راځي بس خیري ورسره وکوي که نه ځکه چې هغوی ته ځان په حقه ښکارېده هغوی دا خیال و دا زموږ مشران په حقه دي ګینې پادری او د مشرانو ته په قلاره کې خیرې مسلو کې د پیغمبر دی ځان تباه کوئ نو ویل ښه نو چې تاسو بیا په باطل او دا په حق د پیغمبر د ایمان پرې راوړئ که نه په قلاره کې دا موږ له څه تنخوا راکوي دا موږ له سره کولی شي موږ له خو د روم باچا دومره تنخواګانې مقرر کړي دي تنخوا پیسې ډالرې د دنیا مفادات ډېر خلک د دې له څه حق ته نه راځي ډېرو خلکو دپاره دا غټ رکاوټ ډېر داسې مولیان دي ښه ورته پته یي خلکو ورته ویلي دي تپوسونه یې کړي او هغوی وینام کړي بعضې مړه دي ځینې نومونه نشم اخیستی ښه خبره هم نه ده چېرې د اهلیدیس په حقه نه دي ښه په حقه دي ولې تاسو وایي موږ له خلک چندې راکوي دا به بندېږي چې اهلیدیس چې موږ ته بیا څه میلاوېږي بیا به څه شي خو ډېر لوی درس پروت دی ډېر لوی نوم دی او رابطې دي او خلک راته په کوم نظر ګوري او چې څنګه راباندې ټاپه کېښودی شوه به چې وابي او اهلیدیس بس ټول خلک ورانه وتښتي بیا موږ له څوک څه راکوي د دې مفاداتو د وجې نه هم ډېر خلک د حق نه ځان محروم ساتي سورت آل عمران کې بیا دویمه موضوع چې کومه بیانېږي هغه د احد غزوه شوې وه په درېیم کال د هجرت باندې د احد غزا شوې وه او د هغې هغه حالات به بیانېږي په هغې کې مسلمانانو ته هزیمت راغلی تکلیف راغلی او یا صحابه شهیدان شوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم پکې زخمی شوی دی د هغې متعلق به بله ایسې چلیږي بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم الله پوه دی په مراد د دې حروفو الله وګوره ته چا سره خبرې دي نسوارو سره که نه چا سره چې خبرې کې خبر به د کوم ځای نه شروع کې د عقیدې نه د الله نه به خبره شروع کې دا نه چې هغه الله نه مني د الله توحید نه پېژني ته سره په نورو مسلو کې اړم شوی نورې مسلې پرېږده وی خبره به د الله رب العالمین نه کوو د الله په باره کې ستا څه عقیده ده د الله رب العالمین په باره کې ستا څه نظریه او څه تصور دی دې ځای نه خبره شروع کوو بنیاد نه کار کوه ګوره دلته د نسواراو سره خبرې دي نو شروع یې د کوم ځای نه کوو الله لا اله الا هو الحي القیوم دې ته ویل کېږي دعوه توحید په مقابله د هغه مشرکانو کې چې هغوی د الله رب العالمین توحید نه منلو خاص کر په مقابله د نسواراو د نجران کې الله چې دی لا اله نشته حقدار د بندګۍ الا هو سوا د هغه الحي همیشه ژوندی دی القیوم انتظام کوونکی د ټول عالم دی
الله بازوی دا مبتدا دا او دا نزل علیک الکتاب دا اور پسیت دا خبر دے او دی مینس کی لا اله الا هو الحي القيوم دا جمله معترضه ده او بعضی وی چې الله مبتدا او دا لا اله الا هو خبر دے آسان هم دی دا اوس دلته وګوره عجیبه باندې کمال دی خبره د توحید نه شروع کړه الله هغه ذات دی داغه نه بل غیر حقدار د بندګۍ نشته معنی عیسی علیه السلام الہ نه دی مور الہ نه ده اره دی وکړه کنه الله لا اله الا هو دلیل پر راوړي ځکه چې الله الحی دی القیوم دی عیسی نه تاسو کتم چې سره باز شروع کې دې نه شروع وکړه ویجی مو خو عیسی علیه السلام ډیر احترام کو د الله یو عظیم پیغمبر صاحب شریعت پیغمبر لوی کتاب په نازل دی انجیل موږ دا غیم احترام کو خو یو تاسو کو تاسو نه بد دې ځکه چې راونی بس خبره ختمه شو ډیر باس به مخکې نشي کولای بداز شو لکه اول نه چې د تخپې ته پړې ورواچو بس سړی راو غورځید دا راته وایي دا عیسی علیه السلام په باره کې چې دا ژوندی دی او کنه وفات شوی دی مرګ په در راغلی کنه تا ته بس وایي او زمونږ عیسی علیه السلام چې و یهودیانو پانسي کړی دی ولې چې دوی په خپله صلیب ځان سره دغه کړی که نه صلیب معنا دا دا په دې پانسۍ ختلی دی چې په پانسۍ وختو مرګ پرې راغو نو په اله باندې مرګ راځي خبره ختمه شوه په دقه ځای کې خبره ختمه شوه دا خو الحی نه شو که نه نو ولې تاسو الحی پرېښی دی چې هغه لوی الله دی چې همیشه ژوندی دی حالانکې زموږ عقیده خو دا ده وما قتلوه وما صلبوه ولکن شبه لهم سورې نساء کې به راځي انشاءالله نی قتل کړی عیسی علیه السلام نی پانسي کړی دی هسې دې ته یو شبهه پرېوتې ده الله ژوندی خېجولی وروسته به وفات کېږي مرګ به پرې راځي مرګ به پرې راځي په ټولو انبیاو راغلی په هغه به هم راځي نو چې په چا مرګ راځي خو الحی نه شو که نه الله الحی دی همیشه ژوندی دی مرګ پرې نه راځي نو د هغه الله عبادت ولې نه کوي چې الحی دی همیشه ژوند دی چې د هغه چا عبادت کوي چې هغه باندې مرګ راغلی او تلا پکې دا هم چې پانسي شوی دی اله څوک پانسي کولی شي چې هغه یو صحابي خپله د اسلام قیسه کوله و یاره یو ځل ډېر وږی شوی وم اما وایي د هغه ورځې نه وایي ما د خپل هغه د دې شرک په دې عقیده کې مې شک پیدا شو چې وایي زه په حالت د شرک کې ما وږی شوم د کجورو نه مې خپل اله جوړ کړی وای بس چې وږی شوم شروع مې پرې وکړه ما خپل اله مې وخوړلی څه کجورې مې غوږ او سر او پوزه مې ترې راپرې کول خوړلی مې همداسې دا څنګه اله وای لکه خپل هغه د جاهلیت قیسې کولې دا څنګه عجیبه عقیده وای دې وجې نه د توحید نه به آغاز کې د عقیدې نه به آغاز کې چې کله بحث کېږي په مسله کې نو الله رب العالمین هغه الحی دی دغه رنګ الله رب العالمین دی القیوم چې انتظام کوونکی الله رب العالمین د ټول عالم دی نزل علیک الکتاب بالحق دې ته ویل کېږي دلیل وحی دغه دعوی د پاره چې د الله نه غیر بل حقدار د بندګۍ نشته په دې مسله باندې الله رب العالمین ټول کتابونه نازل کړي نزل علیک الکتاب نازل کړي الله تعالی پتا باندې کتاب زمانه وی الکتاب الف لام عهدی شي مراد ته قران دی او دې قران کې چې دا مسله د توحید او مخکنو کتابونو کې مو بالحق په حق باندې الله پتا باندې کتاب په حق نازل کړي او مسله د حق په کې صدا توحید مصدقا دا قرآن تصدیق کون کې دی لما دا کتابونو بین یدی چې مخکې ردنو وانزل التوراة والانجیل او بل دار چې نازل کړی والله تعالی تورات او انجیل دام دلیل نقلی شو د تورات انجیل نه چې کوم ګور دا مسله و چې الله لا اله الا هو دا الله نه غیر بل حقدار د بندګۍ نشته دی دې ته ویل کېږي دلیل نقلی د پاره د اثبات د دعوی دلیل نقلی راوړو تورات او انجیل نه دا غینه خبر را نقل کړل تورات چې کوم دی تورات دا په موسی علیه السلام نازلو په لغت کې دا د وریې نه اخیستی شوی دی وریې څه ته ویل کېږي یو کاڼی بل نه راخطا کړي که نه هغه بکورې نو څه شی کوي پړق کوي که نه رڼا کوي رڼا نو تورات تم تورات ځکه ویلی کېږي چې دې کې یو رڼا پرته وه قرآن کې ورته ضیا ویلی دی تورات ته څه ضیا رڼا چمک د الله کتاب دی الله کتاب کې خو رڼا او انجیل چې کوم دی انجیل په عیسی علیه السلام باندې نازلو انجیل دا د نجل نه دی په معنا د اصل سره راځي یا په معنا د هغه اوبو راځي چې هغه اوبه د ځمکې نه داسې راوځي او راخوټ کېږي
وبم خلکو له فایده ورکوي تنده پې ماتېږي نو په دې کتاب هم تنده ماتېدله او بعضې وایي چې دا د نجل نه دی په معنا د اصل معنا هغه اصل کتاب و چې الله رب العالمین نازل کړی په عیسی علیه السلام خبرې هم پکې کوټلې وې مزیدارې د توحید نو نازل کړی الله تعالی تورات او انجیل من قبل مخکې د قرآن نه هدى للناس دا هدى للناس چې کوم دی دا دین مراد دی قرآن بعضې و هدى للناس ته مراد دی انجیل هدى للناس چې دا هدایت و د پاره د خلکو صحیح دا رجا هدى للناس دا په باره د قرآن کې دی الله تورات انجیل هم نازل کړو من قبل مخکې د دې نه او هدى للناس دا قرآن چې الله نازل کړی دا هدایت دی د پاره د خلکو یا هدى للناس د ټولو سره ولګوه قرآن دی او که تورات او که انجیل تورات انجیل کې هدایت د خلکو د پاره قرآن کې هدایت دی د خلکو د پاره ځکه چې دا کتابونه آسمانی دی د پاره دي چې خلکو ته هدایت په دې باندې وشي او دا تفسیر راجح ښکاري ځکه مخکې ویلو انزل التورات والانجیل تورات انجیل سره دا لګي او نازل کړی الله تعالی تورات او انجیل من قبل مخکې د دې نه هدى للناس چې دا هدایت د پاره د خلکو الناس کې الف لام عهدی دي مراد دي يهود نصارا وي د پاره الله هدایت را لګلو وانزل الفرقان او نازل کړی الله تعالی هغه صحیفه چې پاغه باندې فرق راځي په مابین د حق او د باطل کې انزل الفرقان الفرقان مراد نور کتابونه چې هغه صحیفه دی او فرق دغه په وجه فرق راځي په مابین د حق او باطل کې دا ځکه وایو چې دینه مراد دی نوري صحیفه چې د قران تذکره خو مخکې وشو کنه نزل عليك الكتاب نو ته دلته بیا وانزل الفرقان والله قران نازل کړم دا تکرار دی تکرار خودم رزر الله رب العالمین نه کوي بے فائدې تکرار قران کې نه وي نو دینه مراد دی نوري صحیفه چې پاغه باندې فرق راتله په مابین د حق او باطل کې سو کو انزل الفرقان فرقان نه مراد زبور دی وای دا ته وی مراد دی سو کوئی د فرقان نه مراد دی د غدری وانه کتابونه سو کوئی دینه مراد دی معجزات چې الله رب العالمین د کتابونو سره سره معجزات هم نازل کړیو من انبیاء له معجزات ور کړیو ان الذين كفروا بآيات الله وصلى رب العالمین زجر ذکر کوي هغه کسانو ته او تخویف هم ور کوي چې غوی د الله رب العالمین د آیتونو نه انکار کړی دی خاص کر مراد دي آیتونه د توحید چې په تورات او انجیل کې او يهود نصارا ته انکار کړ ان الذين يقيننا كسان كفروا چې کفر کړی دی بیا آیات الله پایتونو د الله لهم د دې لپاره عذاب شدید عذاب دې سخت الله ورله سخت عذاب ورکي والله الله چې عزیز زور اور ذات دې انتقام بدلا خستون کې دی ان الله دې دلیل عقلی دی او دې ته دلیل عقلی علمی وي په توحید د الله رب العالمین باندې او رد د شرک فی العلم ان الله یقینا الله لا يخفى عليه نشي پټې ده په الله باندې شی ان کم سیز په الارض پزمکه کې ولا فی السماء او نه پاسمان کې هر څه الله ته معلوم دي هو الذي دام دې کوم د الله رب العالمین د توحید دلیل ذکر کوي مخکې کې صفت د الحی بیان وکړل اوس چې کوم دې صفت د قیومیت د کی ذکر کوي هو الذي خاص الله غذا د یصورکم چې تاسو له شکلونه درکې فل ارحام پر رحمونو د میندو کې کیف یشا سرنګ چې د الله تعالی خو خشي الله ارچالا د مور پر رحم کې شکل ور کړی دی څنګه چې د الله خو خاله دا ذات قیوم لا اله نو نتیجه داروته چې لا اله نشته حقدار د بندګۍ الا هو سوا دا غنا العزيز الحكيم زور اور ذات دے حکمت والا ذات دے هو الذي انزل عليك الكتاب دا به سبب ان شاء الله تعالى